دې وجه نه په دغه ملحدینو کې چې کوم لږ عقل والا خلک دي هغوی په دې خبره کې سوچ کړی دی نو هغوی خپل د عقیدې نه رجوع کړي د اخر عمر کې الحاد یې پرېښودی دی او په دې کې غټ مثال دی انتوني فلیو. دی په خپل وخت کې د ملحدینو دپاره یو مشر و پیشوا و. ملحدینو په ده باندې فخر کوو د آرټیکلز به یې شیر کول خلکو ته به یې هغه دلیل په طور باندې وړاندې کول. دا سړی په 1923 کې پیدا شوی دی او ده به مسلسل آرټیکلز لیکل د الحاد په تایید کې لیکن په 2004 کې دی یو آرټیکل ولیکو او په هغې کې دا خبره واضحه کړله چې زه د خپل عقیدې نه د خپل نظریې نه رجوع کوم زه الحاد پرېږدم او دا خبره واضحه وکړله چې دې کائنات دپاره یو خالق شته دی. کله چې دا اعلان وکړو نو خلک ډېر حیران شو او دغه زمانې کې چې کوم ملحدینو دا په هغوی باندې یو قسمه تندر راپرېوتو د اسمان نه هغوی ډېر حیران کړل چې داسې یو کس چې هغه ډېر مضبوط و د الحاد په دې عقیده کې دې څنګه د دې عقیدې نه په اسانه باندې واوړېدو. دې نه بعد دغه سړی ډېرې انټرویوانې شوي دي په هغې کې د په تفصیل سره دا خبره واضحه کړې ده چې دې کائنات دپاره د یو خالق وجود لازمي دی او ضروري دی. دی چې ما فلسفي او ساینسي طور باندې سوچ وکړو فکر وکړو او زه اخر کې په دې نتیجه باندې ورسېدم چې دې کائنات دپاره یو ډیزاینر موجود دی. په دغه انټرویو کې دا خبره واضحه کړله چې اوله کې زما سوچ دا و چې دا کائنات چې کوم جوړ دی دا ازلي دی پخوا نه موجود دی په دې باندې مخکې فنا نه وه وروسته هم په دې باندې فنا نه راځي. لیکن دی و چې کله د بیګ بینګ تیوري مخې ته کېښودلی شوه په هغه کې دا خبره ثابته شوه چې دې کائنات دپاره ابتدا شوې ده د ازلي کائنات نه دی. نو په دې سره دی و چې زما هغه نظریه او عقیده بدله شوه د الحاد باره کې. دې سړي یو مذهب نه و قبول کړی لیکن په دې خبره یقین راغلی و چې د دې کائنات دپاره یو خالق شته دی.